سلام ګرانو دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو د امازون په اړه ده. یعنی امازون څنګه ویب سایټ دی، څه ډول کار کا او مشتریان یې څونه دي او څنګه کولی شو د امازون نه پیسې ترلاسه کړو. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، نوي لیدونکي یاست، نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب او په څنګ کې د زنګ بټن هم ووهئ، تر څو هره لومړۍ ویډیو زموږ تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځئ په ویډیو باندې شروع کوو. اول به تاسو کروم براوزر خلاص کړئ. کروم براوزر کې زه به یو نوی پیج واسکم. نوی پیج دا دی. دلته تاسو دغه دا وینئ، دا تیار د امازون ویب سایټ لوګو ده. نو دوز هم تاسو کولی شئ ورسئ او کولی شئ سرچ هم کړئ. نو زه راساً د همدوزه ورځمه. دلته زه خپل اکاونټ لرم. نو څنګه کولی شو دلته اکاونټ جوړ کړو، دلته شیان واخلو. امازون داسې ویب سایټ دی چې تاسو ته لینکونه درکوي. د هغه لینکونه مثلا تاسو په خپلو اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او نورو کې هغه لینکونه شیر کوئ. که چیرته مثلا د دغه لینکونه نورو خلکو په امازون کې خریداري وکړله، یعنی دا یو داسې ویب سایټ دی چې په دو کې د نړۍ شیان خرڅیږي. یعنی په نړۍ کې چې د انسان ضرورت وړ شیان دي په امازون کې شته دي. امازون چې دی 3,01,000 کارکوونکي لري. په 1999 کال کې دا جوړ شو. نو تاسو وګورئ دلته هر رقم شیان خرڅیږي. مثلا په هم باندې تاسو کلیک کړئ. دلته چې کوم د کور مربوط شیان دي ټول دلته شته دي. ګره کوچ دی، د خوب تخت دی، ګلان دي، دا د بکس دی، داسې ګروف دی، پکه ده، میز دی یا ټیبل دی. نو اوس وروستو څنګه کولی شو په دوی کې ځان ته اکاونټ جوړ کړو. نو ما خو مخکې اکاونټ جوړ کړی دی، خو زه به دلته راشم تاسو ته به اکاونټ جوړ کړم. زه به اول د خپل اکاونټ دلته سویچ کړم، سویچ به کړم. دا دی اوټ اکاونټ، سویچ اکاونټ. ٹھیک شو. نو تاسو به دلته راشئ، په کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. په کریټ اکاونټ به چې کله کلیک وکړو تاسو به دلته نوم ورکړئ. مثلا زه نوم ورکوم عزیز الله جهانی. دغه نه به وروسته خپل ایمیل ورکړئ. دا د ما ایمیل ورکړی دی. که دا ایمیل هم ایمیل مې ورکړی دی، نو تاسو به دلته یو پاسورډ ورکړئ. د خپلې خوښې پاسورډ به ورکړئ. مثلا زه یو پاسورډ ورکوم چې تاسو ته ښکاره نه شي. نو د هغې په خاطره زه ویډیو دلته تاسو کولی شئ شو پاسورډ کولی شئ خپل پاسورډ شو کړئ، یعنې درته معلوم شي. او که نه غواړئ نو مه یې شو کوئ. ما ځینې شو کوم ځکه چې ویډیو ریکارډ دی، نشي چې نور خلک بیا د ما اکاونټ ته لاسرسی پیدا کړه. نو په وریفای ایمیل باندې کلیک کوم. ایمیل خو ما مخکې وریفای کړی دی. کله چې تاسو په ایمیل وریفای باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به یو کوډ راشي. مثلا زه رسم دلته رسم ایمیل وضعوم. ایمیل کې به د ما دا دی. امازون نه ما ته چی راغلی؟ دلته انټرنیټ ډیر سلو دی. نو دا دی. ما ته د امازون نه دلته هغه مخکنی کوډ راغلی. تاسو وینئ دا دی 292288. نو تاسو کولی شئ دا کوډ د دوزه کافي کړئ، کافي یې کړئ او راشئ دلته. کله چې وریفای کړل ایمیل نو بیا به څنګه وکړئ، دا واس کړئ. صحیح شو.
اوس ورته ګوره دا دی کنټینیو اوس کنټینیو مې چې کلیک وکړه زه اوس هغه مخکنی پاسورډ چې دی هغه دلته ورکومه نویشت دا دی نویشت کنټینیو وی پلیز چک یور کوډ اینډ ټرای اگین دا چې دی دا یې ماته مخکنی راولېږه ما مخکنی اکاونټ جوړ کړی و نو زه ځم بېرته ایمیل خپل ایمیل چک کومه ګورم چې ماته د امازون نه کوډ راغلی او که نه دی راغلی یو دقیقه به دمه شو ګرانو دوستانو دلته چې د میلیونونه خلک کار کوونکي ماته کوډ راشي دلته ورته ویمه ریسنټ وهمه ریسنټ وی ناو کوډ هاز بین سینډ یور ایمیل وی اوس به تاسو ته دغه کوډ د تاسو ایمیل ته د برسېره ایمیل چې موږ ورکړی د هغو ایمیل ته به در ولېږو نو 2014 کال کې امازون چې و 14 بیلیونه په بخښنې سره 320 بیلیونه پیسې یې ګټلې وې د همدې نه امازون چې تاسو د نړۍ په هر ګوټ کې یاستئ نو امازون تاسو ته پیسې ستاسو که تاسو چېرته په امازون کې خریداري وکړئ نو امازون تاسو ته هغه درسوي کوډ باکس ګرانو دوستانو دا د ماته اکاونټ د امازون نه کوډ راغی نو زه په دې باندې کلیک وکړم verify your new amazon account دا د ما د امازون اکاونټ دی 93 نو زه به دلته راشم دلته به ورکړم 33 دا دی 11 create your amazon account باندې به کلیک وکړم دا دی په کامیابۍ سره د موږ اکاونټ واخیسته موږ اکاونټ جوړ شو نو اوس تاسو دلته کولی شئ چې د هر شي وینئ بوکس میوزیک هیلث هومز لیسټ د دې ټولو څه وکئ لینکونه راواخلئ او دلته یې په خپلو نورو کې شیر کړئ او د هغو څه چې څوک دلته راغلل او خریداري یې وکړه نو تاسو ته پوره $10 په یوه لینک باندې درکوي یعنې که تاسو چیرې د ورځې 10 لینک خرڅ کړئ نو پوره $100 کړي او که چیرې د میاشتې د $100 د ورځې $100 وګټئ او د میاشتې $3000 کړي نو $3000 په افغانستان کې بیخي زه یم چې بیخي هغه دکترا ولري نو میاشتې به $3000 وانه شي خستی نو تاسو دلته راشئ ځان ته اکاونټ جوړ کړئ وخت مخ ضایع کوئ ګورئ ما تر اوسه شاپینګ نه دی کړی شاپینګ وینئ دا شاپینګ په دې کونج کې دا شاپینګ دی تر اوسه دا شاپینګ د ما 0 دی نو اوس د دې نه به څنګه پیمنټ کړو څنګه پیسې ته وباسو د پیمنټ لپاره ډېره اسانه لاره ده تاسو به دلته راشئ په دې به کلیک وکړئ او کله مې چې کلیک وکړه دلته به تاسو راشئ your account setting ته به لاړ شئ your account setting ته چې لاړئ د account setting نه به وروسته دلته تاسو پیمنټ ته راشئ دا دی پیمنټ your payments نو په your payments باندې به کلیک وکړئ ګوره دلته ماته وی we rolled your because we redeem the gift card 00 تر اوسه د ما نوی اکاونټ تر اوسه جوړ کړ تر اوسه په دغه کې کار نه دی کړی نو د ما پیسې چې دي 00 دی
نو دلته به تاسو پیمنټ اډ پیمنټ په دغه باندې به کلیک وکړئ. د نه به وروسته راشئ مثلا دلته اډ کریډټ ډیبټ کارت په دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته وي اډ ا پرسنل چیکینګ اکاونټ اډ. زه په همدغه باندې کلیک کوم. نو دلته یې تاسو نه څه غواړئ وي که مثلا یوز نیم آن اکاونټ، یعنی دلته تاسو کولی چې کوم نامه باندې به دغه امازون کې راجستر شوی قدم ټیک مارک کړه نو هغه اوچت څنګه کې راخلي وینې مالته مخکې عزیز الله ولیکه نو هغه یې راواخیسته. نو که چیرې مثلا تاسو کارت په بل نامه وي نو تاسو کولی شئ چې د هغو نوم دلته ولیکئ، نوم هم ولیکئ او د کارت نمبر هم ولیکئ. مثلا تاسو کریډټ کارتونه چې دي دلته مثلا نیشنل کارتونه یعنی ملي کارتونه نه، نړیوال کارتونه مثلا هغه پیپل اکاونټ دی، بلاک چین اکاونټ دی، پینر ماستر کارت دی. د دغو کارتو تاسو نمبرونه به دلته واچوئ. نو د دو نه به وروسته تاسو مثلا اکسپایر، هر کارت ځان ته یو اکسپایر لري، اکسپایریشن تاریخ لري چې د هغو نه وروسته دغه کارت کار نه کوه. بیا به تاسو ځایه هغه کارت به څنګه کوئ د سره اپډیټ کوئ، بیا تاسو ته یو بل اکسپایریشن تاریخ درکوي. نو دلته به تاسو هغه اکسپایریشن تاریخ ولیکئ. مثلا زه د ځانه یو انتخابوم چې ما کارت زه خپل اکاونټ په پیپل اکاونټ کې لرم، نو نه مې دی کې اډ کړی او دلته به راشي اکسپایریشن مثلا ته 2004 پورې 10 پورې د ما پیپل اکاونټ کار کو. نو دلته ته چې دا وایي دلته وایي اډ یور کارت. کله د چې وینې ما دا نه دي داخل کړي نو د هغوی خاطره دا په سره علامه راغلل. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک، نظریات هم په کومنټ کې سره شریک کړئ او ویډیو شیر کړئ تر څو نورو ملګرو ته هم در سره ورسیږي، تر څو د دې نه خبر شي.